ډېر ملګري د دې باره کې تپوس کوي. ګوره دا دین څومره د علم رڼا ده. اکثر دا تپوس کوي زما په کپړه باندې لږه وینه لګېدلې وه او ما ته پته نه وه، لاس مې زخمي شوی و، غاښ مې زخمي شوی و. دا تپوسونه په مخه کېږي. ځکه ما تاسو ته دا جواب په غور سره واورئ، دې سره به ډېرې مسئلې حل شي. دا ورو سوال کړی دی، وي یو کس یو څو منځونه وکړو او بیا چې کله د شپې د کېدو نو هغه چې د کپړو ته وکتو نو په هغې باندې وینه لګېدلې وه، جسم سدی زخم شوی د په هغې وینه لګېدلې. دا منځونه صحیح دي او که نه؟ د دې مسئلې جواب ښه په یخو سړو دماغ اورېده پکار دي چې الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي دې مسله کې. اول خو دا خبره یاده کوي چې د هغه وینې نه علاوه کومه وینه چې زنانه باندې راځي او د هغې ماهواري هغه خو پلیته وینه ده، هغې کې شک نشتی. د هغې نه علاوه د انسان د جسم نه چې کومه وینه وځي د راجح او د تحقیقي قول مطابق دا صفا وینه ده، دا پلیته نه ده. دغه شان د هغه څاروي وینه چې د هغه غوښه خوړی کېږي، علاوه د هغې نه کومه چې اوله کې وبه ویلی شي چې کله حلاله کې هغه نه یادو، وروسته رګونو کې غوښه کې جسم داسې وځي، دغه وینه وي. ولې؟ ځکه چې موږ سره اصل دا قانون دی، الاصل فی الاعیان الطهاره. اصل دا دی چې دا شی پاک دی. د دې اصل نه به کله اوړو چې دلیل راغی، چې موږ سره واضح ټوس دلیل راشي چې او دا شی پلیت دی، او دلته موږ سره داسې مضبوط دلیل په دې نشته چې د انسان دا وینه پلیته ده. اول دا مسله حل کوو چې د انسان دا وینه پاکه ده او که پلیته ده. ډېرو علماو دا فتوا ورکړې ده، دا پلیته ده. که عامه مشهوره خبره دا ده چې وینه د جسم نه چې کومه وینه وځي دا پلیته ده، دا ګنده ده. یو دا خبره یاده کړئ، ګوره چې ته ورته ولې پلیته ده، وایي د دې استعمالول حرام نه دي. وایي او حرام دي. نو خو چې حرام دي پلیته ده که نه؟ نو دا یاده کړئ، لازم نه ده چې یو شی به حرام وي نو هغه به پلیت وي. ها دا لازم ده چې پلیت وي نو هغه به حرام وي. ورسېدی به که نه؟ لازم نه ده چې یو شی حرام وي هغه به پلیت وي، او دا لازم ده چې پلیت وي هغه به حرام وي. ګوره مثال په هغې باندې دا واله چې لازم نه چې یو شی حرام دی هغه به پلیت وي. اوس یو سړی راولګي یو خاص قسم نشه استعمال کړي، چې لکه هغه د بوټو نه جوړه کړې که د هر څه نه خو نشه پکې ده، نشه حرامه ده. دا خو اتفاقي مسله ده، حرامه ده که نه ده؟ او دغه شی کیدی شي صحیح پاکي کیدی شي که نه شي کېدی؟ دا څه چې ده په دې نشه کې استعمال کړي دي اشی څه شی دی؟ پاک دی، پلیت نه دی. یعنی پلیتي موږ هغه چې نجاست ورته ویلی کېږي، داسې خو ګنده دی ځکه چې نشه. یو ګوره هسې عام عرف کې خلک ګنده ټکی وایي، یو شریعت په اصطلاح کې چې ورته پلیت ویلی کېږي، موږ د هغه پلیتوالي خبره کوو. دا شی په نشه کې استعمال شو حرام دی، د دې استعمال څه دی؟ خو پلیت نه دی. دا هره نشه زه نه یم، کېدی شي که یو شي کې پلیت شی استعمال شي، هغه جدا خبره. خو که داسې څه ته استعمال کړي، دا ستاسو د پوه کولو دپاره چې یو نشه کې یو شی استعمال شو هغه پاک دی. دا نشه خو حرامه ده، دا شی استعمالول حرام دی، خو داسې شی پاک دی. لازم نه ده چې یو شی به حرام وي نو هغه به پاک وي، پلیت وي عفوا، خو دا لازم ده چې پلیت وي هغه به حرام وي. بیا چې ورسره نور دلایل موږ وګورو، لکه اوس ګوره حسن بصري رحمه الله وایي ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم دور نه واله وایي زموږ د وخته پورې د تابعینو وخت وایي په خپلو زخمونو کې منځونه کړي دي. نو د زخم نه وینه نه روانه، چې په جهاد کې زخم ولګي وینه ترې روانه ده که نو چې دا وینه پلیته ده نو څنګه دی مونځ کوي او د ده په جسم باندې څه شی دی؟ وینه نه، څه شی دی؟ نجاست دی. څنګه دی مونځ کوي او د ده په بدن باندې نجاست لګېدلی، او د مانځه دپاره دا شرط دی چې بدن به د نجاست نه صفا ساتي. امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې یو اثر راوړی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
یو پیر اوښان حلال کړو فتلطخ بدمها نو په دې کپړو باندې د دې وینې هغه دارې ولګېدې ثم اقیمت الصلاة فصلى ولم يتوضا بیا یې مونځ وکړو او اودس یې ونه کړو دلیل دی په دې باندې چې د هغه څاروي وینه کوم څاروی چې د هغه خوراک حلالي د هغه وینه څه ده پاکه ده سوی د هغه وینې نه چې هغه ولکې به یې ولکېږي ښه ذات الرقاع غزا چې کومه وه په هغې کې انصاري صحابي هغه واقع مشهوره ده امام بخاري راوړې ده چې د شپې څوکیداري کوله او مشرکانو په غشو باندې ویشتی او تر دې چې 3 غشو باندې لګېدلی 3 غشو باندې لګېدلی د شپې او به یې کې هغه خپل لمونځ پوره کړی دی نو که دا وینه پلیته وي نو دې څنګه سره د پلیتوالي دا لمونځ کوي زه ګوره دلته نن مسله د دې نه بیانوم چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه ماتېږي موږ مسله د څه بیانوم وینه پاکه ده که پلیته ده مسله دا بیانېږي او په منځ کې ته ځان له دغه مسله راویستی شي چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه د کوم ځای نه دې راوویسته صحابي دا واقع نو دا پکې ته ځان له فایده واله چې وینه پاکه ده اودس او وتو سره اودس نه ماتېږي عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی دی عمر رضی الله عنه مبارک عفوا چې هغې مونځ کوو او د زخم نه وینه روانه وه خصوصا کومه واقع ستاسو ذهن ته راغلی سهار مانځه کې چې لګېدلی و په چړو باندې نو اوس موږ سره ګوره صحیح نس دې کې نشتی چېرې وینه پلیته ده نو چې پلیته نه ده نو شریعت یو قاعده ده بقاء ما کان علی ما کان یو شی چې څنګه دی په هغې یې پرېږده او اصل دا دی چې دا شی پاک دی ځکه چې نه ورته الله پلیت ویلي نه ورته الله پیغمبر پلیت ویلي نو ما ورته څنګه پلیتۍ ته په زور اړوم بلته ګوره د انسان په بدن کې دا ټوله وینه چلیږي را چلیږي څنګه دا پلیتوالی په هر رګونو کې ځي راځي او ګرځي را ګرځي ټول جسم بیا ټول زموږ د پلیتوالي نه ډک دی نو صحیح خبره ده د تحقیقي قول مطابق د دلایلو په رڼا کې چې وینه د انسان چې دغه پاکه ده دغه شان وینه د هغه څاروو چې د هغې غوښه خوړی کېږي هغه څه ده پاکه ده د دې ورور په کپړو باندې لګېدلې وه څه فتوه به ولې ورکوئ مونځ یې شوی ده ولې پاکه ده زه درته دا وایم جدلا موږ لږ ساعت له دا ومنله چې وینه پلیته ده لږ ساعت له به دا ومنو که دا وینه پلیته مې بیا هم د ده مونځ صحیح دی ولې پته ورته نه وه او موږ دا مسله بیان کړې چې د پلیتوالي پته وروسته د مانځه نه ولګېده نو مونځ صحیح دی دلیل به څه دی بارک الله فیک حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو له امامتي ورکړو اذ خلعن علیه د پیزاري وویستو او ګس طرف ته یې کېښود فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم صحابه کرامو چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو چې یاره پیزاري مانځه دوران کې وویستو هغوی یې وویستو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما حملکم علی القاء نعالکم تاسو ولې د پیزار لرې کړو ورأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا موږ تاسو ولیدئ تاسو پیزار لرې کړو موږ لرې کړو او دې ته تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم وګوره لکه دلته راته پوښتنه مبوسونه چې څنګه ولي او کېدی شي او چونکې چونانچې زموږ مذهب او ستا مذهب پښتانه به څه وایي او پنجابیان به څه وایي او خلک به څه وایي او هغه به څه وایي او دی به څه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی موږ یې کوو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ان جبریل اتانی فاخبرني ان فیهما قذرا جبریل علیه السلام راغلی او ما ته وایي چې ستا په دې پیزارو کې ګندګي لګېدلې ده پلیتوالی نو یې ما لرې کړو او مونځ یې مخکې پوره کړ دلیل دا دی که چېرته دې داسې دا مونځ بیا نه کېدی نو په کار دا و چې رسول صلی وسلم د سر نه دا مونځ شروع کړی وی خو هغه د مانځه په دوران کې پیزار لرې کړي دی او مخکې مونځ یې پوره کړی دی که چېرته دا پلیت ثابت هم شي دا وینه پلیته ثابته شي نو بیا په یو حال کې د مونځ صحیح نه دی کم که ده ته پته وی بارک الله فیک که ده ته پته وی چې زما په کپړه وینه لګېدلې ده او موږ ومنو چې وینه څه ده
پلیته ده نو بیا یې مونځ نه کېدو ځکه چې ده ته پته وه خو که دی وایي چې د خوب په ټیم کې ما په کپړو باندې اثرات ولیدو نو خو دی خبر نه دی نور دا خو موږ هسې ووایي که بالفرض پلیته ورته ووایم د ده مونځونه صحیح دي نور خو موږ دا وایو چې دلیل په رڼا کې او په دې الحمدلله زموږ زړه مطمئن دی چې وینه د انسان د بدن نه چې کومه وځي دا پاکه ده نو چې پاکه ده او د مانځه په دوران کې ورته پته ولګېده مونځ یې صحیح دی ډېر ملګري د دې باره کې تپوس کوي ګوره دا دین څومره د علم رڼا ده اکثر دا تپوس کوي زما په کپړه باندې لږه وینه لګېدلې وه او ما ته پته نه وه لاس مې زخمي شوی و غاښ مې زخمي شوی و دا تپوسونه په مخه کېږي ځکه ما تاسو ته دا جواب په غور سره واورئ دې سره به ډېرې مسئلې حل شي په منځ کې پکې کومه مسله هم حل شوه وینې وتو سره اودس نه ماتېږي